راځي دی وطن ته ټول وکړو خدمت په اخلاص او خدمت په اخلاص. درنو لیدونکو السلام علیکم. د شاجوی ولسوالۍ د ډیچ روغتون په اړه لاندې راپورتاج ته ښه راغلاست. د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د دې ولایت تر ټولو نورو ولسوالیو د ډیر نفوس درلودونکې ده. د دې ولسوالۍ ډیچ روغتون چې 24 ساعته خدمات وړاندې کوي دیش بستر دی او ټول پرسونل شاوخوا 500 تنو ته رسیږي. دلته یو شمېر ناروغان چې د درملنې په مخ راغلي او د بستر په حالت کې دي د دې روغتون د صحي پرسونل د ښه چلند او د هغوی له خدمتونو څخه چې ناروغانو ته وړاندې کوي خوښ دي. ډېر کس وم پرون ماښام د جمعې بعد راغلو 6 بجې او دغه داخل شو ډاکټر صاحب دی دا یې ښه ورسره وکړي دغه یې زر یې دستې بستر کړلو او دغه ته عملیات یې راوکاوی والا اپریشن کړم نو اوس ښه یم جوړ یم خوشحاله ډېر یو ځینې موږ یې ډېر زر فارغه کړو او اوس هم سیرونان پیچکاریان د شپې هم راډګولې د ورځې هم دلته خو دغه پړم ماته سوی وه د عملیات کړم د 15 به انشاءالله جوړه ده خدای کول ډېر ښه جوړه ده نه یې سرګردانه کړي بیخي په شپږ ورځې کې اوس عملیات کور ته ماتې خارجي وي تېزو خدای کول هېڅ تکلیف هم نه ده راکړی. دا ظلمت او دا وحشت غر ټول شوی دی اوس او ټول شوی دی اوس. دا ناروغ وایي چې څو ورځې وړاندې دلته د مثانې عملیات ترسره شوي دي چې نن کور ته رخصتېږي. هغه ډېر خوښ دی چې په لږ وخت کې معیاري عملیات ترسره شول. دغه کوشش وو دا راسره ختم کړو. الله دې داسې خلک الله دې داسې کار په منطقه کې راځي دی وطن ته ټول وکړو خدمت په اخلاص او خدمت په اخلاص. راځي ورکړو یو او بل ته. همداراز د دې روغتون صحي پرسونل وایي چې د ناروغانو شمېر ډېر دی او له شاوخوا ولسوالیو څخه یو شمېر ناروغان ورته د درملنې په مخ راځي. دوی وایي روزمره چارې مې دلته انشاءالله الرحمن عادتا سمې روانې دي. کوم مشکل سره تر اوسنیو مخامخ شوي صرف خبره داسې ده چې د مریضانو بوج یو څه ډېر ده. دغسې یو ستونزه شته هغه دې په خاطر چې دغه ولسوالۍ ډېره پر نفوسه ولسوالۍ ده او دلته چې مریضان وي هغو سره هم دوی له موږ څخه راځي دي انشاءالله الرحمن موږ له دوی څخه راځي یو په ورځني ډول موږ زموږ OPD 100 حتی تر 200 پورې مریضان ګورو هر MD ډاکټر. نو زموږ د شفاخانې عمومي له ریسپشن څخه چې د پارچو توزیع 900 حتی تر 1000 ناروغانو پورې پارچې توزیع کیږي او د مریضانو په پوره ډول خدمت کیږي. نورمالي روانې دي او ستړي یو ډېر مریضانو لور ډېر در باندې موږ بیخي ډېر مراجعین لرو تقریبا 4-5 ولسوالۍ نورې هم دلته مراجعه کوي. هلته هم داسې غټ هسپتالونه یا ډیچ روغتونونه نشته نو هغه ریفر هم ټول موږ ته را روان دي. نو لوډ ډېر در باندې کوریوالي کوو یوه ورځ نه بل ورځ نه کوریوالي. ممتل کړی د مشرانو اطاعت په اخلاص. د ټي بي د برخې یو تن ډاکټر وایي چې د ټي بي ناروغانو لپاره هم بسترونه لري او دلته یې درملنه کوي. بي د بخش ناروغانم د ټي بي سنټر په 2 چنده زیاتیر کوارټر کې 15 نفره مثبت 16 نفره مثبت مریضانو حال دا چې موږ باید 10 نفره مثبت ورکړي وای په ټول کوارټر کې په د اتیر میاس کې 13 نفره مثبت موږ باید 15 نفره مثبت درلودای. واوی خو نو مرسته د ټي بي د مریضانو پر سر باندې راترالېږي سيتي امای راترالېږي او دوايو ان شاء الله کافي دي خو یوازې د مریضانو لوړ به خډیر.
د دې روغتون امیر وایي خوشاله دی چې خپل هیوادوالو ته خدمت کوي. نوموړی زیاتوي چې دې روغتون ته د ګاونډي ولایت غزني اړوند سیمو څخه هم یو شمېر ناروغان ورته مراجعه کوي. مریضان زیات دي، پرسونل هم کم ده، د شفاخانې بسترونه هم کم دي. موږ 10 بستره شفاخانه لرو، یعنې په عاجلو واقعاتو کې باید موږ 5 بستره خالي ولرو او 10 بستره ډک وي. نو دا نن ورځ که تاسې راپور وګورئ، دا نن ورځ موږ 83 نفره مریضان بستر درلودل، یعنې دغه تر هغه خپل حد بیخي زیات دي. زموږ پرسونل د 10 بستریزه په اساس باندې راکړل شوی ده او زموږ مراجعین زیات دي. دلته یوازې د شاجوی ولسوالي نه ده، دلته د خاک افغان ولسوالي، ارغنداب ولسوالي، نوبهار، خپله شاجوی، د غزني د جنډې ولسوالي، د ناوې ولسوالي، دغه مریضان هم دلته مراجعه کوي. په اوسط ډول باندې موږ د ورځې 800 څخه تر 800 پورې موږ وپیجي لرو. په ورته وخت کې د دې ولسوال وایي چې ډېری وختونه په ناڅاپي ډول له روغتون څخه لیدنه کړې ده چې هر کله صحي پرسونل موجود وي او تر خپله توانه دې ولس ته خدمت کوي. د شفاخانې څخه موږ د یو مسؤل په صفت، یا مطلب د ولس د یو وګړي په صفت، یا مطلب په هر لحاظ یې راواخې 100% کې راضي یو. او زموږ چې کوم ډاکټران دي دا بیخي خپلو کارو ته متوجه خلک دي او خپل کارونه پر خپل وخت پر خپل ټیم باندې کوي. بلور د زابل ولایت عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په خپل برخه کې تر ډیر اړوند روغتون ته امکانات برابر کړي، خو لا هم هڅه کوي ترڅو په بشپړ ډول په صحي برخه کې ستونزې حل کړي. د شاجوی روغتون چې کله ارتقا وکړي له DH یا د ولسوالۍ روغتون دی، نو چې DH پلس ته ارتقا وکړي، په دې کې تشکیل هم اضافه کیږي، بستر هم اضافه کیږي او د ودانۍ جوړول به هم پکې کیږي. نو د دې مراحل ټول تقریبا 90% خلاص شوي دي. یوازې خبره ده چې کله په ډونر باندې دا د عامه روغتیا وزارت لخوا څخه ډونر باندې ومنل شي او ډونر دې ته آماده شي، پیدا شي چې دا پرسونل واخلي او تعمیر ورته جوړ کړي، تشکیل به هم اضافه شي او ځای به هم ورته جوړ کړي. مراحل تر ډېره بریده پورې خلاص شوي دي. د دې پیشنهادونه لیدلي دي او هم د نظارت په جریان کې چې موږ نظارت کړی د هر وخت راغلي یو هم تعقیب کړي دي، کتلي مو دي. هلته د مریضانو لوډ ډېر زیات ده، مریضان زیات دي، نو پکار ده چې د ارتقا وکړي، پکار ده چې تشکیل اضافه شي. انشاءالله کوشش کوو نو تر خپل حده پورې چې کوم موږ مسؤلیت و هغه هم تر ډېرې اندازې پورې حل کړی ده. عامه روغتیا وزارت هم پیشنهادونه کړي دي، ارتقا او مراحل چې وو هغه هم خلاص کړي دي. نو انشاءالله په راتلونکي کې به امید شته چې ارتقا رسمي ومنل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر راتلونکي راپورتاژ پورې مو پر لوی الله وخت مو په خیر.